طالبان ته عمران خان ګواښ کړی که واک ته ورسیږئ پولې در سره تړو. سلامونه او نیکي هیله. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. عمران خان تر دې وړاندې هم د افغانستان په هکله د خپلې روښانه پالیسۍ په هکله خبرې کړي او ویلي که چیرې طالبان د زور لارې واک ته ورسیږي نو دوی به ورسره خپلې پولې وتړي. د ویلي که چیرې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شي نو پوځ به کوم اقدام ونه کړي ولې له افغانستان سره به هرومرو خپلې پرانیستې پولې وتړي. عمران خان د اوسني افغانستان د اقتصادي مهموالي په هکله هم خبرې کړي او ویلي دي چې پاکستان له مرکزي اسیا سره خو سوداګریزو اړیکو ته ژمن دی او دوی به د افغانستان لارې د دې سیمې له هیوادونو سره ښه سوداګریزې اړیکې ولري. عمران خان دا هم په اندېښنه سره د افغانستان په هکله ویلي که چیرې حالات همداسې پاتې شي نو دا هیواد به یو ځل بیا په کورنیو جګړو کې ښکېل شي. د افغان چارواکي پر پاکستان شکي وبلل خو زیاته کړې ده چې پاکستان هر وخت د افغانستان سولې په برخه کې خپله هڅه کړې ده. پاکستان په دې وروستۍ کې داسې پتیلي چې افغانستان سولې له پروسې څنډې شوی نو ځکه هلې ځلې پیل کړي دي او د سیمه ییزو او لویو درواغو په ویلو سره غواړي یو ځل بیا د سولې په پروسه کې پوره ونډه ورته ورکړل شي. د پاکستان پر ځای اوس افغانستان نور بدیلونه لري چې د سولې روان بهیر کې کولی شي ښه رول ولوبوي. پاکستان له طالبان سره د هند اړیکو نور هم متاثره کړي او له لومړي وزیر تر نور چارواک اوس هر یو ځان منلو ته چمتو دی ترڅو په دې پروسه کې بیرته شریک کړل شي. عمران خان تر دې وړاندې ویلي و چې هیواد د افغانستان په مقابل کې خپله د کلونو ستراتیژي بدلوي او له دې سره هر څه سموي. عمران خان په دې وروستۍ کې اعتراف وکړ چې کلونه د افغانستان جګړې د یو لوري ملاتړ کړی چې کومه ګټې ورته نه ده کړې خو اوس په افغانستان کې د هغه دولت چې د خلکو په خوښه راغلی وي ملاتړ کوي او طالبانو د زور له لارې د واک اخیستلو په برخه کې همغږی نه دی. تر بلې ویډیو په لاس پرم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.